love that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. د نور ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ صفحه سبسکرایب کړئ او د زنګولې نښه کښېکاږئ او د دې ترڅنګ زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. السلام علیکم درنو زړه ته راتېرو لیدونکو، ستړي مه شئ، هیله ده جوړ تیار اوسئ. دا دی زه یو ځل بیا تاسو ته د ورډ پروګرام د یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به نن د فونټ پر ګروپ خبرې وکړو، ځکه په بلې ویډیو کې مو پر کلیپ بورډ خبرې کړې وې. دا ځل د فونټ نوبت دی. د فونټ په ټوله کې فونټ خپله خط ته وایي، د لیکنې هغه ډول ته وایي. ته چې خپل پر لیکنه باندې څه رقم تاثیرات اپلای کوې، د هغه د فونټ په دغه ګروپ کې موجود دي. راځم د دې دپاره یو لیکنه یو څه لیکمه. دغه لیکنه ده. اوس زه راځم دا یو پاراګراف په دې کې انتخابوم. دلته چې زه د تیم فونټس د لارې زه دلته چې کله هغه ما چې کوم پاراګراف انتخاب کړی دي، زه چې دلته هر تیم یا په حساب د فونټ یو ډول ورته ټاکم، زما د فونټ هغه ډول هم څه رقم کېږي، بدلیږي. موږ وینو چې زه ایم ایس پی مینکو ورته انتخابوم، د فونټ فارمټ ما غوره کړی، ایریل بلاک ورته هم، دا بیا یو څه بولډ او اټایلیک ډبل دی. دلته د فونټ ټیم څنګ ته بیا بل شی شته، هغه سایز دی. د دې سایز د لارې موږ کولی شو چې خپل د خط سایز ورچې کړو، ور ډېر کړو، او یا دلته په منولي شکل موږ چې دا کښته کوو یا لوړې خواته ووهو، زموږ لیکنه غټېږي او کوچنۍ کېږي. د دې تر څنګ بل شی دلته موږ لرو بولټ زموږ خط ډبلوي، او که بیرته ایسته کړو دا ځینې بولټ یې ختمیږي. اټایلیک زموږ خط یې لږ کوږي، اټایلیک په شکل یې لږ کوږي. ګورئ خپله لیکنه مو لږ کږه ده. اوس که زه دا بیرته چک مارک ایسته کړمه، دا بیرته څنګه ساده حالت ته راواوښتی. بل شی سته انډرلاین د لیک تر لیکې لاندې خط کش ورکړه، خط کش کړه، دې ته چې وایي انډرلاین وایي. دې تر څنګ سټرایک ترو دا د چې دپاره کارېږي، دا پر زموږ پر لیکنه باندې یو خط کشي. ځکه چیرې دا کلیک کړم، وینو چې زموږ پر خط یې څنګه یو لیکنه کش کړه. دا اکثره وخت که تاسې لیدلي په د اعلاناتو کې یو شامپو یو وخت یې مثلا 1.5 روپۍ قیمت درلودی، خو یو څه وخت وروسته څنګه سو دا قیمت بدل سو په 110 ته راکښته سو. دوی نو اکثره وخت دا په دغسې حالات کې استعمالوي چې مثلا دغه یو پخوانی قیمت یې هم لیکلی دغه شامپو د اعلان سره، او بیا پر دې شایک دا معنا لري چې پخوا دغه قیمت و، اوس دغه قیمت دی. بل شی موږ دلته لرو یو type your small letter just below the line of text. تر خط لاندې یو عدد کښل، یا په حساب ځینې هغه کیمیاوي فزیکي فرمولې دي چې هغه موږ جوړوو. زه راځم، زه اصلا مسلکي په هغو شیانو ښه نه پوهېږم، خو یوازې زه یو مثال درکولی سم، لکه H2O چې موږ په کیمیا کې دا د یو معادله لرو. زه غواړم چې دغه دوه د اچ را لاندې کړم یا د اچ لاندې راولم. زه څنګه کوم، هغه دوه سلیکټوم او پر دې باندې کلیک وهم. وینو چې زموږ دا عدد چیرې راکښته سو، لاندې راکښته سو. که غواړم چې دا ویلانس ته ورپورته کړم تر اچ لوړ راسي، بیا دغه دپاره پر دغه باندې کلیک وهم. او د دې تر څنګ موږ دلته بل اپشن هم لرو په هوم فونټ ګروپ کې. دا زموږ لیکنې ته رقم افیکټونه ورکوي چې دا په کمپیوټر کې جوړ سوي دي، او په کټ یې موږ څنګه کوو، خپل پاراګراف سلیکټوو او دا پر اپلای کوو. او د دې تر څنګ بل شی شته آوټلاین ته څنګه فارمټ ورکوو. آوټلاین یې د شاوخوا دغه د لیکې څنډې ښیي چې هغو ته څه رقم فارمټ موږ ورکوو. شادو سایه ورکوو، صحیح د خپل خط ته سایه ورکولی سو. ریفلیکشن د نور افیکټونه دا په دغه ترتیب دا نور ټول دغسې افیکټونه دي چې موږ خپل پر فونټ باندې اپلای کولی سو. بل موږ خپل د خط بیکګراوند څه ډول ټاکو، کوم رنګ ټاکو، هغه ورته انتخابوو. که نو کلر ورته انتخاب کړو، نو کلر، او که یا دغه رنګونه هم ورته انتخابولی سو. او بل شی دا زموږ د
فونټ ته رنګ ورکوي. فونټ ته څه رقم رنګ ورکوو هغه دلته ورته انتخابوو. راځم زه اوس دغه خط ته فونټ فرماټ ورکوم، دلته یو رنګ هم ورته انتخابوم او دلته یو سټایل هم ورته انتخابوم. زه به راسم دغه فرمټ پسې به ځینې ایسته کړم. ښه به دا انتخاب کړم. دا فرمټ موږ ورکوي. دلته راځم دلته یو افیکټ ورته انتخابوم. زه بیا څنګه هټ کړم. اوس دغه اپشن ته راځو. دا اپشن څه کوي؟ دا اپشن زموږ د خط ټول فارمټونه څنګه کوي؟ خرابوي، خپل پخواني حالات یې راولي. ګورئ دې ته ما یو فرمټ ورکوي، رنګ مې ور واړوي، خو زه راځم پر دې باندې کلیک وهم، زموږ خط یې هغه پخواني حالات ته څنګه کوي؟ واړوي. نو قدرمن لیدونکو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګولې په نښان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر ډول نوي ویډیوګانې تر تاسې پورې در ورسیږي. تر بیا بلې داسې ویډیو چې زه ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان. د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ صفحه سبسکرایب کړئ او د زنګولې نښه کښېکاږئ او د دې تر څنګ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ.